بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په ریفرنسز کې انډیکس سیکشن او ټیبل اف اتھارټیز وایو. انډیکس کې چې کوم دا په دغه فهرست په دې کې جوړیږي، خدا د موږ تاسو کتابو کې ما اوس په دې دلته خو ته لري کوم د موږ تاسو کتابو او مونوګراف کې صرف ټیبل اف کنټنټ استعمالو. لدې زیاده چې فهرست جوړیږي چې یو کتاب نو د موضوع پر مربوط تاسو ټول معلومات راخستل شي. لکه څنګه مثال پروسیسر یو موضوع ده یا ریم یو موضوع ده چې په فهرست کې د کمپیوټر په کتاب کې تار خپل یو تغلري چې په فلاني مخده موضوع، خو دغه ریم یا دغه پروسیسر کې د شي په بل موضوع کې دنه بل رول لوبوي، هغه کې د دلته نه ویل کړي، هغه به یو موضوع پر مربوطه طریقې لري. نو دا د دې د څه فهرست جوړیږي چې تاسو په دې کتاب کې چې په کوم مخ باندې دغه لغت استعمال شوی یو ټول صفحه شمیرې لیکي، نو ته هیڅ معلومات نه پاتې کیږي د دې موضوع د موضوع باره کې په یو کتاب کې ټول معلومات راخستل شي. څنګه جوړیږي اپشن ډیر دي کې تاسو عملی کار ته فکر وکړئ. زه فرض کې لکه فرضي لیکل کوم او په دې کې بیا یو څه موضوعات دلته فرض کې دا ریم مذهب کې ولیکم، دا کاپی کوم کنټرول سی او پورته ځم اور تایم چې داسې کار وکړه په دې صفحې باندې هم پیسټ کا او په دې باندې هم پیسټ کا او داسې لږ پورته لاړ شه په دې بلې صفحې باندې هم پیسټ کا. دې به دا انتخاب کې دا به شي مارک انټري ته او د نور اپشن کې بولډ ټاله کې ورش انتخاب کوي مارک آل باندې کلیک یو مارک باندې مو کلیک کوي د کوم تاسو انتخاب کړئ. صرف د کتاب کې هم دا یو موضوع د یو ځای کې چې لیکل دا درته نه کوي، تاسو مارک آل باندې کلیک کوئ چې ټول درته هغه کې نه کوي. نو یو بل تاسو یو بل موضوع مطلب کې لیکل شي دا نه چې کراله د تاسو د سره بیرته لیکل شي. فرض کې بل موضوع د مکسر چې دا هغه دا نو به صفر زیرو اخلم دا یو بس نه راځم بیا ورته چې هغه پرو چې دا مارک آل باندې پسې کلیک کا بل موضوع موږ فرض کوي چوز په نوم باندې دا بل بټنز په نوم باندې دا او بل چې دا سټایلز په نوم باندې تاسو مهمه چې کوم لغات یا بټول کې نه کوي. دغه نو وروسته به تاسو داسې کار وکړئ چې لا بشي د کتاب په اخر کې اکثره د نغواړي کنټرول پلس ان د کتاب اخر ته بلل شي کنټرول پلس انټر پیج بریک بو کار د ګور پیج بریک کاری هم او کله چې د جنبیر د غیر فعال کې او راشد دلته د دې فهرست تاسو جوړ کړئ او د دې لپاره به تاسو انسرټ انډیکس باندې کلیک کړئ او سټایل ورته انتخاب کړئ. بل د ډکشنری په شکل جوړیږي، مطلب موضوع ډېر ځل کې را پیدا کیږي. د نور لیکل خو تکراری دي، خو ریم د تاسو وګورئ د ریم په کومه صفحه باندې لیکل په شپږم مخ باندې د لغات شته، په 12 شته، په 14 شته او په 15 باندې هم شته. نو ته اول ورځې په شپږم مخ باندې ګورې چې ریم باندې څه معلومات لیکلي په دې کتاب کې، بیا په 12 مخ باندې شي لیکلي دي، بیا هم دغه رقم په دې بل مخ او په دې بل مخ. نو دې کتاب کې ته د دې موضوع پورې مربوط هیڅ معلومات نه پاتې کیږي، ټول لیدلی شي. او دا فهرست ما د کمپیوټر ساینس په ځینې کتابونو کې چې هغه په انګلیش کې لیکل شوي دي په هغو کې مالدلي دي، پښتو دري کې مې اوس پورې نه لیدلي. موږ تاسو په هغه کې هم ویل لکه چې لیکوالي کې چې وکړه دغه پورې دغه ته ورته چې وکړو ما ورځ ډېر فکر وکړم مریره دغه ښیي. نو دا نور داسې بټن خو اوس ګورې تکراري دی که نه په هر مخ باندې لیکل شته. دا مې ځکه دغه موضوع ته کې راواخیسته چې تاسې ډاډه شئ چې رښتیا هم د اپشن کار کوي. که دې کې کلیک کړئ نوی موضوع هم کې راخیستې وای یا صفحو شمېرو کې تغیرات راغلي وو نو اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کړئ، دې سره په خپله اپډیټ کېږي. پس له دې نه موږ تاسې ماخذونه بیا لیکو. ماخذونه موږ تاسو ته ډېر زیات معلومات ورکول او صحیح طریقه هم دغه ده دې لارې ده. تاسو کولی شئ په دې ډول یې ولیکئ. راځم څنګه لیکل کېږي. فرض کړئ دا لیکل د یو کتاب نه راخیستي دي چې هغه لیکلی ده احمد لیکلی ده، کتاب څه نومېږي یا د کتاب کال اوس ولیکئ. زه به کال اوس ولیکم، مثلا ورته وایم چې 2009 کال کې لیکلی. تاسو د کتاب نوم مهم ده چې ولیکئ ښه هغه وخت ډېر نیسل دی چې ما کال ولیکه. کنټرول سی فرض کړه دا لیکل مې د کتاب نه راخیستي دي او دغه لیکل مې هم دغه کتاب نه راخیستي دي. نو سره لږ پورته ځم ته چې دا لیکل مې هم له همدغه کتاب نه راخیستي. دا بیا داسې انتخاب کې استعمال بالکل په همدې ډول دی لکه څنګه چې دا استعمال کوو مارک سایټیشن او مارک آل. همدغه رقم راځو بیا ورته چې دغه علامت غیر فعال کوي. بل ماخذ هم زه لیکم دوه ډېر دي. دا مې فرض کړئ یو کتاب نه راخیستي دي چې هغه بهرام جان لیکلی ده او په 2000
شل کال کې لیکل کنټرول سی دا کاپی کوم دغه پیراګراف دغه کتاب نه راخسته دا بیا کته زو او دغه لیکل مې هم له هم دې کتاب نه راخسته دی او سره دغه لیکل مې هم له هم دې کتاب نه راخسته دی دا مې د بیا انتخاب کړ او ته وایم چې د کار وکا چې لاشل دې دغه هم راته نه کړ مارک سایټیشن مارک آل او کلوز په اخر کې دې هم ته ماخذونه لیکي کنه ماخذونه لپاره به کنټرول پلس ان د اخري سر تلاش شي کنټرول پلس انټر پیج بریک به وکي او دې کې به ټول کې ماخذونه او را بشي ریفرنسز ته او انسرت ټیبل اف اتھارټیز دې اپشن باندې به کلیک کې سټایل به ورته انتخاب کې نور هماغه سټایل نه تقریبا کې ته چې دا صحیح دی اوکې کا بل دوستو ته چې احمد چې کوم کتاب لیکلی د ضرورت کال کې هغه په دویم شپږم او ولسم مخ باندې لیکل راځل شوی دی غلط فرق دی غسر لري او بهرام جان چې کوم کتاب لیکل دا په اول او اتم او ولسم مخ کې دا معلومات راځل شوی دی د ماخذ دا هم تاسو به اپډیټ کولای شئ د اپشن باندې کلیک کوئ هغه اپډیټ کیږي راځم میلینګز په میلینګز کې ټول د لیک درا لیک معلومات دي لکه ایمیل میل تم فکر دا میل له عمر ځای نه راځي نو په دې کې اولنی اپشن چې دا انویلپ خط دی ولیک لفافه باندې مګر تاسو بیا خط چې ورواچو سری خلکو یو پته پلیکو چې فلانی ته دی ورسیږي هغه پته کوي چې کمپیوټرایز ډول باندې په لیکي را بشي انویلپ باندې به کلیک او په دې ځای کې به معلومات توریک چاته لیکو فرض کې موږ لیکو حضرت الله حضرت الله چې کومه ده په پکتیا ولایت کې ده او په سید کرم ډیسټریکټ کې ده او بډم کنده کې ده خارون تلیږي هلته مثال فیزونه دي فیزونه کې بیا بلاکو سټریټس دي بلاکونه دي هغه ټول بوتل کې هاوس نمبر هم ویب کې شماره کې ته پوره کې دا بل اسانه شي او څوک چې ورلیږي دی غادرس دا موږ تاسو نه پوری کو خدای ډیر مهم ده دوه وجې لري ولې مهم دا اول حضرت الله فرض کړه حضرت الله ته ما دا خط ولېږه خو دې ما ته جواب دی ما دې فرض کړه سره پیژنو ای شرکت نه ما ته لېږه دې ما ته کومه پته معلومات را لېږي پته به تیار لیکلي دویم که چېرته پوستخانې والا دې فرض کړه کرایي هلته اوسېده هغه ځای نه تللی بل ځای ته پوستخانه ورغی خو هغه کور کې بل څوک حضرت الله خو ترتله چیرته تللی معلومات نشته نو بیرته دغه خط د کوم ادرس نه چې لیږل شوی ده دغه ته بیرته وړي دا کس مو پیدا نه کالته دغه ګټې دي نو دلته چې کوم ده دغه خپل ادرس چاپ کیږي او دلته چاته چې لیږي دغه ادرس چاپ کیږي اډ ټو اډ ډاکومنټ باندې به کلیک تاسو وګورئ هغه رقم بدل شو کنه لفافه شکل دې د تاسو فارمیټینګ وغیرہ کې بدلاو هم تلاش بولډ ایټالیک انډرلاین او سایز کم او زیات کې دغه رقم د دې هم کولی شئ دې یا بیرته میلینګ تلاش او په دغه ایمیل باندې کلیک کې آپشنز تلاش په دې ځای کې هم کولی شئ ډیلیوری ایډریس فونټ بدل کا سایز سټایل ار څه بدلولای شئ ته نه بدلو هم دغه رقم د ریټرن ایډریس هم بدلولای شئ خدا تاسو ډیلیوری ایډریس کو له چپ طرف نه ډیر مخ ته وتم چې نه دا لګ لګ د سي مخ ته یې هغه اتومات صحیح ده هم دغه رقم له پاسه هم ډیر کته ده دام تاسو کولی شئ لګ لګ د سي ورته برابر هم دغه رقم دغه ریټرن ایډریس چې کوم د چپ طرف نه له پاسه نه څومره چې تاسو کته کول مخته کول غواړئ هغه مخته ورسته وړئ شي او په نړیواله سطحه چې څومره لفافې پاکټونه استعمالېږي د یو خپل سایز د هر یو خپل نوم یې ورکړی دی په دې لیست کې تاسو لیدلی شئ فرض کړئ همدغه سایز 10 ده په چاپ کولو لپاره چې کله دا د اوکې کې سیټینګ دی وکړو پرنټینګ آپشنز ته به راشي په پرنټینګ آپشنز کې تاسو پوښتنه کوي چې دغه ورقه دی دغه درې عمودي ورته ایښي دي درې افقي ایښي دي مطلب دغه لفافه چې تا یې کېده د انویلپ دی ښایي دا د عمودي داسې ورته ایښی ده مخامخ دی پرنټر ته که نه داسې افقي دی ورته ایښي بیا په دې کې د چپ طرف ته ایښي مینځ کې ښي طرف ته په هغه ټرې کې دلته هم په همدې ډول ټول ته چې ما دلته ایښي بیا که چېرته پرنټر په دواړو طرفونو چاپ کوي بند کړه دغه بند کړه که چېرته پرنټر په دواړو طرفونو چاپ کوي موږ هلته خط درلیږو ته په کمپیوټر کې لګیا نو که په دواړو طرفونو چاپ کولی شي نو تاسو بلدلی چې دغه د لفافې د پاکټ یو طرف چې ده سریښ په لګېږي یا بل طرف سپین وي هغه سپین طرف باندې باید لیکل وشي هغه طرف یې چې وي
نو تا فرض کړئ که چېرته دې غلطو ته یې ښیي دا خو هغه سپین طرف ده ته به ورته وایې چې ما یاره لوسې مې نه کېږي چې سټریټ ته ورشم په دې بل اټې واړم دلته به دا ورته انتخاب کړي چې ما فیس ډاون غلط مې ایښی دی درته خو دلته بېرته طرف ورته سیخ کړي چې دغه ښي طرف ته مې کېښی د لفافې مې چېرته ایښي دي ښي طرف ته خو ما سرچپه ایښي دي درته نو دا په داسې وخت کې کار کوي چې کله د پرنټر په دواړو طرفو چاپ کوي تا ورته وویل چې ما غلط دی ایښی نو په بل طرف یې بیا درته چاپ کوي دغه ادرس خو که چېرته په یو طرف یې مجبور یې چې ته خپل ورته بدل کړي بیا داسې هم کېدلی شي چې دغه هغه چې دا لفافه باید ته داسې ورته کېږدې تا غلطه ورته ایښې په دې بل دغسې ورته ایښې نو چاپ سرچپه پې کېږي په دې مشکل نه که لوسه دې نه کېږي چې بېرته یې واړی ورته نو طریقه یې څنګه ده کلاک وایز روټیشن کلاک وایز د ساعت ستن ته فکر داسې تاویږي که نه داسې به دا تاو کړي تاسې اوس دلته وګورئ هلته وګورئ بیا مخکې دې طرف ته اوس دې بل طرف ته په چاپ کېږي اوکې به یې کوئ پرنټ باندې به کلیک کړئ ته چاپ یې کړي آپشنز یې همدغه وو او هلته لکه چې څه الکترانیک پوسټیج سیسټم هم شته په اروپا امریکا کې هغه نه هم استفاده کولی شي خو انټرنیټ باید ولرئ هغه پوسټخانو سره باید راجستر وي خو مګر تاسو د هغه لپاره ایمیل استعمالوي ستونزه نشته نن سبا کلوز کوز به دې خط ولیکئ دواړه به چاپ کړئ او دته به هغه ادرس نوم تیار ته په چاپي وروبېل بیا راځم موږ تاسو بل به دې کې وایو لیبل تاسو به دې هغه کې چې کومه ده په دې کمپیوټر باندې ونډوز 7 د لیبل په لګېدلی یا انټل انسایډ کور آی 5 چې ده مګر تاسو دلته چې استعمالېږي یا دکانداران سټیکر باندې په لګي پاسه دکان نوم وغیرہ شي پرې کړي بیا مطلب سی پی یو پروسیسر څومره د کې هارډ ډیسک څومره د کې ریم څومره د کې ویلي کې یو ځای ته پرې کړي یا ته په قلم باندې لیکي دا به سره کم جوړېږي لپاره راځو لیبل ته لیبل باندې به کلیک کړئ اول ته به ولیکئ مثال څنګه کیسو احسان الله کمپیوټر سٹور وغیرہ چې وته ولیکه دا د مثال د کمپیوټر د دکان نوم شي بیا راځو دې کې ته چې سی پی یو مطلب پروسیسر څومره ده په دې سره ځای ته پرېږي بیا راځو ته چې دې کې ریم څومره ده دې کې ایچ ډي ډي مطلب هارد ډیسک ډرایو څومره ده که جنریشن وغیرہ کې لیکل چې جنریشن څوم ده فرست د سیکنډ د تھرد د څوم ده او اخر کې مثال ادرس وغیرہ یا شماره دی ولیکي فول پیج اف د سیم لیبل مطلب دا غدا چې د ټول ورکه باندې با په یو کونج کې دا یو ری چاپ شي به ته بیاتی باندې پرېک یا کولی شي سنگل دغه لیبل انتخاب کې کالم ته اضافه کې 3 4 5 دغه نورسته بیا ته کولی شي په چاپ کې 3 کالمز شپږ روز دي اتل واري په چاپ کې خو دې لپاره د سیټینګ ته آپشنز ته تاسو لار شي په دې کې ګورئ 30 پر پیج دواړو کې په یو A4 سایز باندې خرنګا او سلیخوال کاغذ دته کې 10 واري په چاپ کې 10 دانې خپل امور د ترتیبوي په اتومات ډول خا دغه دوه کې بیا فرق شي دا دیو جګواله زیات ده پلنواله کم ده دیبل پلنواله زیات ده جګواله کم ده هایت یو انچ دا وډت 2.8 درې تم چې همدغه صحیح ده او ډیټیل ته کتا سلار شي دا مارجنز لري دغه چې کله تاسو جوړ کړئ دغه ځای کې له پاسه نه له چپ طرف نه سیټینګ وتم چې همدغه صحیح ده اوکې کا څنګه چې نیو ریکمند باندې کلیک تاسو وګورئ دغه ده برابر شي خو هغه چې کوم د رنګوي کاغذ به دغه سي فرضي او سټایل ته برابر کم بیا به دې نو باندې به چې کلم چاپ کا کټ بیک خو دې چاپ لپاره بیا زیور یو زمال تال ته یو بل اپشن هم لري چې کله ته اپشنز ته لاړ شي ته وایي چې سره کم پرنټر باندې چاپ کړي پیج پرنټر کې کنټینیوس فیډ پرنټر پیج پرنټر چې یو ورکه چاپ کړي کله موږ تاسو دفترونو کې استعمالي A4 سایز ورکه ده کنټینیوس فیډ څه معنی چې جاری کاغذ رواني لکه دا غټ لري چې چاپ کې د پلاستیک باندې رول وي دي له هغه رواني او چاپ کیږي یا په بانکونو کې تاسو ګورئ بیلونه په هغه تم چې پاسپورت ته هغه پیسې جمع کړې دي دا درسته ته ګورئ کاغذ چې کومه ده یو هغه کې خینرای کاغذ ده خو ټول سره تړلی ده مطلب که روایت لکه تشناب کاغذ هغه څه یې سره اوږدېږي دا رواني جاري
دلته کله چاپ کې هلته خپل سیستم ته جوړ کړی ده د پرې کولو بس صرف داسې راکش کې هلته اوسپنې مثلا سیستم لري په هغه ځای باندې پرې شي هغه د زړه ګراف یا دلته یو لنډ ګیز لس بجو کلاس کې وکړي لیکي مثال راکوي دغه د امتحان نمایندګي ته چې ورننې وځي چې نمبر هغه درکوي هغه ته مې جاري رواني هغه تر پرې کې چې هم واخله دا درته وایي چې کنټینیوس فیډ پرنټر باندې چاپ کوي کنه پیج پرنټر د نو دې ځای به ورته انتخاب کې موږ تاسو اکثر وخت پیج پرنټر یو کې به کې پرنټ باندې به کلیک کې ډایرکټ تا پرنټ باندې ګره کلیک کې سیټینګ راوړي ښه په کوم پرنټر یې چاپ کوي پرنټر یې نه ریډ نه ده ځکه چې هغه څنګه ده بند دلته براشي کې برته کینسل کې ګول دغه آیکن دغه ځای کې ښکاري لکه چې کینسل مې دغه ځای کې 0 کنه 0 ډاکومېنټس پینډینګ اکثر وخت ته هغه درکې چې څو ډاکومېنټ فعلا چاپ ته پاتې ورکه نه څو فایلونه ښه چې تا خلاص کړي او پرنټ دی ور کړی دغه سي عادي ډول باندې پرنټ تللی سي چاپ کا بس او هغه په راواخه بیا تیو کټی کیا په چاپخانو کې د لپاره کټای لپاره ډېر کولی سیستم ده ماشینونه دي دسته لکه د دانګ ته وګوره دغه دی هغه یو غټ پایپ باندې دا هغه د سپیره غلري دا کاغذ ته کې د خپل سیستم لري دا پراکش کې خراب څومره ډېر کاغذ وي سمې پرې کې بیا کوم منظم پرې کې تاسو د کارډونو ته فکر کړئ څومره منظم پرې یا مثال د رسیدونه چې کوم دي کنه دو پرې کول خو د مننه دي مثال ته بیاتی باندې دا رقم برابر کی دا خپل هغه سیستم لري هغه کې هغه ټیټ ورته ونیسي لکه هغه هغه سره خو مندلې کنه که نور نه هغه ساتو هغه سره قسم شای وي یا هغه سره چې په ورټینګ کې هغه ټینګ ته ونیسي بیا مطلب که سوان باندې وي یا مثال که نور څه کار پکې افرین دا افرین سیم کارت لپاره څه دا رقم سیستم دی لپاره نو چاپخانو هغه سره غوي تاسو کولای شئ چې هغه بیا ته وګورئ دا هم صحیح بیا کټ کړئ نو د موږ تاسو نو راځي درس او پاتې شو خبره د دې د بټنې ځینې کار نه کوي د باره کې صرف د غږیږم نن بل د عملی کار وکړو موږ تاسو فرض کړئ حضرت الله وعده کړه نو خدا دې ورته کی کړه ښه مبارک سره یا خوشیر نه کراغله نو بیا موږ تاسو چې کو دیګه کې کور کې کینو د خپل خپلوان ورونه تر زمون کنه اول نږدې خپلوان نمونه لیکو فلانا سره له فامیل سره له فامیل ولګ د کم وی کنه نمبر ډیر نه بیا د چا ملګری دي بازار ملګری د کرکټ ملګری د کلب ملګری د مکتب ملګری د پانتون ملګری وغیرہ وغیرہ کلیوال کنه خال هر څوک خپل ملګری دی ولګي دا کسان شمار سره یو جې کلیستو څومره سول شپږ سوه نفر موږ تاسو څنګه چل کولای چې خاني ولته وایي چې موږ ته شپږ نیم سوه چاپ کا د سنې څوک کې پاتې نه ښه شپږ نیم سوه به چاپ کې بیا چې کله کارډونه چاپ کې بیا راوړو که بیا ورته کینو ته دغه سو که نه قلمونه پسې راواخلئ فلانا باران جان سره له فامیله حضرت الله بغیر له فامیله بده شروع صحیح بیا هغه کې لیکو که غواړئ چې دغه نمونه هم کمپیوټر په اتومات ډول درته پکې ولیکي په دې کارډونو کې دا به څه رقم کو د دلته انشاءالله موږ تاسو بیا په راتلونکي درس کې وایو د شنبې په ورځ کې ژوند انشاءالله نه د رخصت ما نه د رخصت